السلام علیکم دوستانو. د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ درې ورځنۍ تمریناتي لوبه روانه ده. د تمریناتي لوبې دویمه ورځ پای ته ورسېدله. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. زیمبابوې د دویمې ورځې په وروستیو شیبو کې د 550 منډو ترلاسه کولو وروسته توپوهن افغانستان ته وسپارله. په یاده درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ کې لومړی زیمبابوې توپوهنه ترسره کړه چې د توپوهونکو له منځه یې کیوین کاسوزا 129 منډې، سین ویلیمز 86 منډې، سکندر رضا 94 منډې، ریان بورل 65 منډې او مدویر 56 منډې ترلاسه کړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې سلیم خان 2، ضیاء الرحمن، شرف الدین اشرف او فرید ملک یوه وکټ ترلاسه کړه. افغان لوبډلې د خپلې توپوهنې په پاڼۍ کې په لومړۍ شیبو کې جاوید احمدي په 14، ابراهیم زدران پرته له کومې منډې جوړولو له لاسه ورکړل. افغان توپوهونکي منیر کاکړ په 60 او ناصر جمال په 10 نسوځېدلو منډې ولاړ دي چې په ټوله کې نن افغانستان 49 منډې جوړې کړې او سبا درېیمه وروستۍ ورځ به خپلې توپوهنې ته دوام ورکوي. دا د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ د تمریناتي لوبې معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.